د 2 نمبره دکانداران دا به دا درته وایي چې ګوره چې د پیر صاحب چې هر څونه ګمرایي. حتی اوس خو دا فتوا هم راغلې ده چې که چیرې ستا پیر د اهل تشیع سه و شیعه و هم ته به هېڅ نه وایه، خوله به دې بنده نه ګوره چې څه په دې کې ونه وایه. صرف دا خبره یې چې دی وایي زه سید یم، بلکې هر څه نه غلط عقیده و. نعوذ بالله نعوذ بالله. سخته پسخند یې د الله د دین نه څه جوړ کړی. اوس دلته د الله تبارک وتعالی په حضور کې دا خلک ورته ولاړ دي، د دې سړي سره نه سره زرو سره دي نه سپینو زرو سره دي، نه په دې ورځ باندې یو څوک و دې ته تیار دي چې زه به تاله دغه مشکله خلاص کړم. دا په دنیا کې چې موږ پر ډېرو خلکو باندې نازیږو او د اسید د درواغو کیسې دي کوو یې، په دې ورځ باندې به هېڅ څوک نشي حاضر چې دی له دې خبرو خلاص. د درواغو کیسې خو ما درته کړي بار بار یې مناسبه نه ده، لکه دا 2 نمبر پیران او 2 نمبر مریدان په درواغو باندې له پیر نعوذ بالله خدای جوړ کړی. لمونځ هم دی ورماپوي، روژه هم دی ورماپوي، په قبر کې هم دی له عذابه خلاصوي. خوبونه دي ویناست دي، ښه خوبونه دي. دا د طریقت پاکه لاره، دا د صوفیت پاکه لاره. دغو مبتدعینو یقیني په دا دنیا ته په دونه بد شکل باندې معرفي کړه چې اوس چې په دا خبرو باندې سړی شرمیږي. دغو ظالمانو په خپلو بدعاتو خرافاتو باندې په خپلو دکانداریو باندې د الله دین داسې بدنامه کوي چې په صوفیانو پورې بیا په داسې مبارکو اشخاصو پورې لکه په شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله تعالی علیه په داسې لویو ولیانو پسې هغه بین الاقوامي درواغ وویل چې سړی ولا د هندو مخ ته په شرمیږي. شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله تعالی علیه مرید مړو دوبي و، کالي ور پرې منځله، بیا په قبر کې بیا حساب او کتاب سره کې دی ورته زه نه خدای پیژنم نه رسول پیژنم نه ولکه په دین خبر یم. زه د شیخ صاحب شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي یم، کالي ور پرې منځله. وایي موږ خو دې نه وو خبر، خو د ډېرې غټې کورنۍ سړی او د ډېر غټ دربار راغلی. یاره سخته درواغ. بس الله رب العزت له موږ سره هدایت ورته وکړي. د مسلم شریف د حدیثو یو لویه ذخیره ده او داسې ذخیره ده د احادیثو چې تقریبا د ټول امت د علماو پر دې باندې اتفاق دی. هغه دا په مقدمه کې د مسلم شریف دا وایي چې دا صوفیان ډېر درواغ وایي. دا درواغ په 2 وجو باندې وایي. بعضې خلک یې د دکانداري د خاطر باندې وایي چې ګراکان څه زیات سي، بعضې خلک یې بیا په دې خاطر باندې وایي د جهالت د وجې وایي. بس هر چا هر څه ورته ویل د یو سره مني، بس نور مخ ته شاته نه ګوري و حالاتو ته نه ګوري چې هر څه ورته ویل بس دی وایي او دغه رقم دی. بالکل صحیح وایي. د هر چا تصدیق کوي، عقل او فکر او بعضې شي بیا د دکاندارۍ دپاره دا زموږ د زمانې د جدیده حقاني صوفیان، حقاني د طریقت خلک، د 4 حقو طریقو خلک، هغه هېڅکله به تا ته دا خبرې نه وکړي. دا درواغ ده، دا موضوعات به درته ونه وایي. دا 2 نمبره دکانداران دا به دا درته وایي چې ګوره چې د پیر صاحب چې هر څونه ګمرایي. حتی اوس خو دا فتوا هم راغلې ده چې که چیرې ستا پیر د اهل تشیع سه و شیعه و هم ته به هېڅ نه وایه، خوله به دې بنده نه ګوره چې څه په دې کې ونه وایه. صرف دا خبره یې چې دی وایي زه سید یم، بلکې هر څه نه غلط عقیده و. نعوذ بالله نعوذ بالله. سخته پسخند یې د الله د دین نه څه جوړ کړی. اوس خو عام لاین په تقریرو کې دا وایي چې که چیرې د یو سړی د اهل بیتو څه و سید و، دغه زموږ د وطن مطابق یو شجره ورسره و چې زه سید یم، بلکې عقیده دا و نعوذ بالله نعوذ بالله سلواري نعوذ بالله. د الله جل جلاله څخه پناه غواړم د دې کلماتو کې په عایشې مور پسې د زنا تهمت ویلم ته بې قدر و عزت کوې، که سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته ښکنځل کولم ته بې قدر کوې، که سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله عنه ته ښکنځل کولم ته بې قدر کوې. وجه څه وجه ده؟ دی وایي زه د اهل بیتو سه یم. سخته زوروره فتوا یې ورکړې ده. حتی په اخري کې به یې څه نوره مبالغه پسې وکړي، وایي که کافر و، نعوذ بالله نعوذ بالله، د اهل بیتو څه و که کافر و هم په خدای باندې قدر و عزت لازم دی. مقصد دا دی د دې خبرو مقصد چې دی ولې دا رقم وایي؟ مقصد دا دی چې که کم سړي دا دعوا وکړ چې زه د اهل بیتو سه یم، بلکې په د الله په دین باندې هر پسخند والي ته غږ مه ورته کوه. دغه مقصد دی. دا در دغه قیدانیانو د دغو خلکو عقیده ډېره مرداره ده.
د دغه خلکو عقیده در قیدانیانو ډېره مردار ده. قیدانیان چې د هغه لا په یو چوکاټ کې وسیږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته داسې یو فکر او دماغ ورجوړوي چې که یو سړی هر څونه ګمراه او هر څونه د الله جل جلاله دین خرابوي، حتی که کافر هم ته به چې دا ټکر د ځان سره درلود چې د اهل بیت حسین بالا به ته غږ نه ورته کوي، ته به د ده په باره کې څه نه وایې، ته به د ده په باره کې خوله نه خلاصوې. نعوذ بالله. الله په ذات مې دې قسم که دا هغه دین یې چې محمد رسول الله راوړی دی. دا د دوکانداري دین دی. دا د دغو دو نمبره پراډیانو پیرانو دا ګراکان دي، دا لوی دلالان دي. ګراکان دا رقم ورته پیدا کوي. بله ورځ دلته حجرې ته څه کسان راغلي وو، راته ویل د یو چا مرید یم. ښه به دا مریدي و په دغه کې خبره سره شروع 18 که 18 کاله راته یاد کړه. نو مال په ټوله زندګۍ دا درته ویلې چې دا پلانکی کار چې دی یا د پلانکي مزار باندې چې دا نارواوي کېږي دا ناروا ده، دا زموږ د دین او د مذهب سره اړه نه لري. وایې نه دي راته ویل. نو مال تا ته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا کار وکړه، دا خبره ښه خوند درکوي که چې دا ستا پیر صاحب ورته وایي وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې راته وایي. نو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بدعاتو خرافاتو ځان لرې ته ولې نه پرېږدې؟ کور یې ودان په اخر کې دا ځای ومنل شي و غلط یم، په غلطه روان یم. اوله ور چې راغلی و په دې نیت باندې راغلی چې له ما سره مناظره او بحث وکړي چې بیا چې دا حقایق ولیدله کور یې ودان، بیا هم سل وارې کور ودان چې بیا په دې باندې پوه چې غلط روان یم. دا د الله دین نه دی چې دا خلک یې مخ ته ښیي. نو زما ورونو دلته د الله تبارک وتعالی په دربار کې سړی ودرېدی